ته چې ورته هسې مو ګورې خېټه دې خرابه شي. موټر هم را سره دی نو غواړو چې دا موټر په دې کیمه کې هغه غاړه واړو راغلي خو هغسې په ولسوالۍ باندې السلام علیکم ورحمت الله. زه آصف خان مخلص د ډېر ځان وروسته ستاسو په درانه خدمت کې رب العزت دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ درنو خوږو لیدونکو اوریدونکو او ځینې مینوالو د ډېر وخت بعد زه قندوز ولایت ته راغلی یم او په قندوز ولایت کې غواړم چې بیرته خپل فعالیتونه شروع کړم انشاءالله که د الله رضا وه. دغسې ملګري را سره دي چې مان بابا کلینیک مدیر صاحب را سره دی او نن هم چاردرې ته به چکر راکوي کور آباد او د هر څه په خپل سر اخیست. خاص په دې خاطر چې مخلص صاحب ډېر وخت بعد راغلی چکر به درکړم لږ تازه میوې به وخوري او خپل فعالیتونه به هم وکړي. مجاهد نوراني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات. الله تعالی هم راته روغ جوړ خوشحاله او د صحت په جامه کې پټ لره. بالکل مخلص صاحب د کابل ولایت نه راغلی دی او ډېره موده بعد راغلی قندوز ولایت ته. دغسې مدیر صاحب موږ ته نن د چاردرې د ولسوالۍ د خپل ځای نو چې خپل هم د چاردرې د ولسوالۍ د نواباد د کلي دی نو دا وایي چې زه نن خپل کلي ته بوځم د باغونو او د میوو خوراک دپاره. نو اوس سفر کوو د خیره دا د ولسوالۍ ته رانږدې شو او زموږ سره اوسئ. بس خواته دغلته یو بل ملګری هم دی. د دغه ویډیو د لارې زموږ ټولو ملګرو ته خاص سلامونه. ستا سلام ته به زه هم وعلیکم سلام ووایم. درنو ډریورۍ کې یم نو ځکه خبرې ډېرې نه سم کوئ او که نه روغ صحت غواړم. بس زه به دا کمره هم داسې واړم تاسو به یې وګورئ چې دا کلیوالي تراکتور روان دی د خیره سره څه خوند کوي. پخوا به دا ټانګې مانګې وي که نه اسونه او ټانګې به وي. بس اوس دغه دا سړک دی او تاسو یې ګورئ چاردرې ته روان د خیره سره. خو یوه خبره بله د درنو لیدونکو موږ به یوټیوب دپاره د خیره سره سریالونه جوړوو ښه ښایسته ښایسته ماشومانو ډرامې به جوړوو اصلاحي اسلامي او هغه څه چې خپل د ټولنې د اصلاح دپاره وي. تاسو خو زموږ د مخلص پروډکشن ټیم دایم لیدلی دی چې موږ هر څه کې یو میسیج او یو پیام ور اچولی دی. نو دا پیره به بیخي انشاءالله فوقالعاده او پورکې سیسټم به وي. درنو لیدونکو نو اوس چې چاردرې ته ځو تاسو ته به لږې شارټ ویډیوګانې جوړې کړو چې تاسو وخندو د ډېر وخت بعد هم په خوله باندې مسکا راولو. چې سپرلی راځي چې ساقي راځي مونږ د محبت نښان
او دې ته کوم ځای وی یعنې دلته به سر ټیټوئ دلته به سر ټیټوئ موږ هم د چا نه کم نه یي سر نه ټیټوو لرګی جګوو زمونږ اول چې مخکې څوک وو هغه ملامت دا ګوره ده دا وګوره قسم په خدای دا ژوند دی ژوند مجاهد ته هم وایي تا ژوند کوي څنګه وایي تا ژوند کړی دی صبر وکړه سنډی لا ما سنډی مه چې زه یو پیر هغه برابر کړم ښه صبر وکړه اوس ځای صحیح دی یوه دقیقه ښه ورېږه یوه دقیقه هو که نه ورخطایي به نه کوئ ورځه په دا شیان چې دي داسې ما ته ډېر ګوري او خاندي او مجاهد ته ډېر داسې درک ګوري زه یې نه خوښېږم تی نه خوښېږي ځکه یې نه خوښېږي چې تی خېټې ته ډېر سي دا خو ستا خېټې ته وایم ډېر سي که نه مخلصه زه بیا صحیح شو که نه خلک پوهېږي زه بیا بل شی ویم ته چې ورتاسې مو ګورې خېټه دې خرابه شي بیا دې پیدا کوم کې که نه څه وکړو واشلونه ټول لیک شوي دي پرزې هم نه پیدا کېږي هغه باغ ته په چکر راغللو او دا هم زردالان دي ښه پرېمانه پراته دي خو څوک شته نه چې وي چا زړه نه ورته کېږي بیا پاس ته جواب در سخت دی دا داسې دی دا مخلص نن دویمه ورځ ده چې موږ سره ګرځي نو بېچاره لږ تکلیف لري دا خېټې نه لږ نو موږ هم ډارېږو موږ وایي هسې نه چې اوس خو ده ته موټر ودرو بیا به ټول کته کېږي په دې سره هم وایي چاره شته د خلک وایي چې دغه تروې ورسره وخوري شړومبې خبره چیه ده خبره داسې ده چې تاسو ورسره شومړې وڅښئ ښه دی ما ته شومړې هم ښه نه دي پیلولي ده که نه دا خلک وایي چې شړومبې ورسره وخوري بیا تاثیر نه کوي شومړې ورسره وڅکې اوس به راشي شومړې ورسره وڅکې او په دې ښایسته چمن کې ورسره دې ښایسته ځای کې خوبونه وکړي هغه سخت خوند کوي شفتالو باغ کې د ویډیو ونه کړه مخلص شفتالو باغ کې خو اخره کې دی مقصد مجاهد څه کوي دا راغلو کیمې غاړې ته او موټر هم را سره دی نو غواړو چې دا موټر په دې کیمه کې هغه غاړه واړو راغلي خو هغسې په ولسوالۍ باندې وو او اوس راغلو ما ویلې چې دغه کیمه کې دا موټر هغه غاړه واړو تا ویلې ما کله دا کار نه دی لیدلی ما ویل چې نن دا مو ګوري چې دا موټر څنګه اوړي اخواته دا د هغه پول دی پخوا به په هغې موټر تللی خو اوس هغه پول چې چپه شوی دی اوس دې کیمه کې خلک پورې وځي هغه غاړه او دا کیمه یې دا دې اوس راواړوله اوس به پرې دا موټر دغه کوي خیر محمد موټر کې ناست دی ښه سور کې او اوس به پرې موټر را پورې باسي دا اوس دا پړي دلته تړي چې کیمه شاته لاړه نشي دا پړي چې وتړل کیمه شاته نه ځي او بس اوس موټر پې ودرېږي غاړه اوړي
ها دا خیر محمد راځه اوس دا لاس دې ونیسه ځه دعاګاه زه خدای دې په خیر واړوه په خیر اوسه ودرې دا موټر سایکل هم راځي اوس دا هم ودرېږي دلته ورسره لار ورکه موټر سایکل هم راشي موټر سایکل ته هم لار ورکه او خپل هم راځه چې پاتې نشي واله که دې خوا راځه لږ مخکې راشه خیر محمد بس کله چې سیند ته وغورځېدو بیا درته وایم چې بس دی څه کوې مسافر انتقالوم مرد نه بل مرد هلکه دا خو وخوځېد روان شو والکه خیر دا محمد موټر راړو د یو خیر محمد طرف ته مخکې هم داسې موټر چېرته کیمه کې اړولی موږ یو لکسس غټ لکسس راویستی وو ها او دی ویل چې نیم باره وم موږ ورته ویل زه بار یې کړم هغه هم تېر کړی هغه ډېر دروند هم و زه چې خبر شوم وایي په اول ځل چې تا موټر راوسته کیمې ته نو کیمه کې موټر کې ناست وې هغه تا چغه کړلې تا ویلې هله موټر لاړ هغه کیمې حرکت وکړه تا ویلې که موټر حرکت وکړه دا به داسې افوات اورېدلې کیمو سره موږ عادت یو اوس دې هم بریک باندې کلکه خپه ایښې ده چې موټر کني کامرې کې دې راولي راټوله کړې ده چارډالونه نه ټایر ته شاته هم ټایر ته تیږه ایښې ده مخې ته او زوی دې څه شو ها خیر محمده راورسېدې بس قریب یو قریبه یې باډر نه راواوړېدې سیند کې راپورې ووتو سره د موټر او د موټرسایکل دا اوس راورسېدې ښه اوس به دا طرف هم وتړي نو بیا به موټر را پورې وځي ای طرف هم بسته میکنی دم تړي اخوا نه بل موټر هم راغی هو ټول یې موټرسایکل واوړي خیر محمد راځه دغه دی دې ته وایي کیمه ها دا هم اوس ورځي دا موټر هم راغلی دا موټر هم لاړ تو رفتیم با امان خدا ها ښه دې ته ودرېږي چې دا غاړه واوړي کومه طریقه یې ورسره کړې ګورې بریک یې ورته ونیوه ودې لیدو دا موټر اوس واوړېد دا کله نه چې دغه پل دغه شوی تخریب شوی دی نو د هغې نه وروسته بیا دغه کیمه د خلکو جوړه کړې ده او دا یې دلته راوړې ده
اکثره بس دا خلک چې هغسې په اوږده نه راتاویږي لنډ چې دې منطقو ته ځي نو همدغه په دې لار باندې لنډ راځي او لنډ دې منطقو ته اوړي په همدې هر موټر نه 100 روپۍ اخلي او په دغه کې دې خوا تېروي په کیمه کې هم دې ته یو غریبي کېږي هم موټروانانو مصرف یې لږ کمیږي دلته کوم چکر او دا بغل نه دی بغل تر پورې وته او په کیمه کې اسخانه سین کې را پورې وتی ها کشته کې راغلی موټر هم راغی څه چکر دی واله لکه مدیر سے ها صحیح چل دی بس هسې مو دغه مسافر یو دانې بار کړي دي ما دا د سیند نه را دې خوا راواړو ولا چې ډېر ښایسته راواوښته څومره خوند یې کوه ښایسته چکر شو ښایسته منظرې وې نو منظرې مو وکړې صبح د خیره زو د خیره یا الله خیر دا واخ درنو دوستانو تاسو ولیدل چې دا سینو او بس په سین کې دلته ورته خلک کیمه وي یعنی کشتۍ کې سره د موټره راواوښتلو او مدیر صاحب وایه که نه بس روان یو د خیره سره د چاردرې څخه نه په هغه لاره راغلی وو او داسې اوس د انګور باغ د علي آباد مدرسې ته وځو ډېر ښه ډېر او لاره مو داسې دی چې یو پېره به بیا هم راځو یو مزل مو وکړ چکر چې خټکي ورسېدل د خیره د خټکو وخت کې به بیا را چکر کېږو بیا به را چکر کېږو انشاءالله ځکه چې اوس لږ موږ ضرور کار پیدا شو بېرته زر راغلو یوازې زردالان هم وڅنډله او هم خوړل او کور آباد مېلمستیا یې وکړله خلکو ډېره مینه یې راکړله او ډېر د مینې خلک وو نو خټکو وخت کې به بیا ورځو د خیره سره دا پېره به پوره ورځ ته ورځو او دا ځلې به پوره ورځ انشاءالله انشاءالله ډېر ښه د منظرو ځایونه لري او که نه ډېر خوندور ځایونه لري